کله شروع کړه سوشل میډیا او ولې شروع کړه؟ کووډ راغی، زه خو امریکې ته په 2014 کې تللی وم. 2014 کووډ خو 19 کې راغی په $12 پر اور. او نو سعودي نه چې مې ویزه ولګوله، بیا مې یو 6 میاشتې پس پکې هغه امیګریشن ریډ کې ونیول شوم. چې امیګریشن ریډ نه پس چې بیا راووتم، اوبر مې چلاو. چې ریډ کې ته بندي وي؟ او 6 میاشتې بندي وم. 6 میاشتې بندي وي. او ټرمپ چې څنګه راغی صدر شو، نو دغه دا امیګریشن ریډ شروع شو. د بندیخانې کې اوسو قصې وکړي چې ولې یو سړی بندیخان ځان لري وساتي، یا ایکسپیرینس څنګه و، څه شی پکې خاص و، یعنی څه شی سپیشل بندیخانې باید څه خلک ته ویل شي؟ بندیخانې کې سپیشل دا و چې الله دې ډېر زیات نږدې کړی وم. بالکل 6 میاشتې مې پکې تېرې کړې وې. 40-50 کسان به په یو کمره کې اوسېدو، او 6 میاشتې پس مې بیا بیل وشو، راووتم. او بیل دې ورکړو، قصه ختمه؟ بیل مې ورکړو، قصه ختمه شوه.